دی چې ماتېږي خراسان کې فتح مبارک مشار. یا الله په فضل او نصرت افغان ولس ته پس له شلو کلو تکلیفونو، ربړونو، زجرونو، اسارتونو او قسمه تکلیفونو وروسته آزادي او خپلواکي حاصله شوه. الله تبارک وتعالی دا دنیا د انسانانو دپاره د امتحان میدان پیدا کړی ده. الله تعالی انسانان پیدا کړي دي دوی د رشد هدایت لپاره یې انبیاء علیهم السلام راستولي دي او هغوی یې مکلف کړي تر څو الهي ارشادات خلکو ته ورسوي. خو بیا هم په مجموع کې انسانان د هر نبي په دور کې په دوه ډلو باندې ویشلې سوي دي، منونکي نه منونکي، سرکش طغات و بغات او الله والا خلق. سرکشو انسانانو په منونکو انسانانو باندې او حق پرستو انسانانو باندې چې وسې سوای تیاری کړی ده. خو الله تعالی د خپلو رښتینو بندګانو منونکو ته وعدې ورکړي دي، هغوی ته خپل هغه مکلفیتونه ور په ګوته کړي دي، هغوی یې له خپلو هدایاتو نه برخمن کړي دي چې د خپلې زندګۍ په مرحلو کې به کومو هدایاتو نه دوی پیروي کوي. الله تعالی دغه وعده هم ورسره کړې چې سختۍ او تکلیفونه به در باندې راځي، که تاسې له ثبات او استقامت نه کار واخلئ دا تکلیفونه او دا مرحلې به ختمیږي. که څه هم دغه طغات و بغات یاغیان د الله دښمنانو د انسانیت دښمنان زوروري، دوی له وسایلو نه برخمني او دوی د بدماشیو له تورو طریقو نه کار اخلي، خو بیا به هم ماته خوري، رسوا کېږي به د الله تعالی گرفت لاندې به راځي. دا دریم اشغال دی چې ماتېږي خراسان کې فتح مبارک مشار.